د نجونو د بدن ښکلا د هغو په دې څلورو شیانو پورې اړه لري. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د نجونو د بدن ښکلا د هغوی په دې څلورو شیانو پورې اړه لري. لومړی، هغه میرمن چې ټول حال خپل هر څه خپل خاوند ته په یوه وار نه وایي، بلکې تل داسې وي چې خاوند یې فکر کوي دوی ورباندې نه پوهېږي. یو د راز میرمن تل په دې بریالۍ کېږي چې نارینه یې ډېر خیال وساتي. دا ډول میرمنې د هر چا سره ډېرې خبرې نه کوي او د نورو څخه متفاوتې وي. دوهم، سترګې په انسان کې سترګې هم د دې دنده هم د رواني له اړخه ډېر ژور او مهم ځای لري. جذابې او مړې سترګې هغه سترګې دي چې په یو دیدن کې د نارینه ټول غمونه ورکوي. په یوه ښځه کې تر ټولو مهم څیز سترګې دي. هغه ښځه چې سترګې یې ښایسته وي د بدن ښکلا یې لا 2 چنده زیاته کړې وي. دریم، هغه میرمن چې هره خبره نه مني، عاصي وي، یو ډول زور پکې وي، هره خبر نه مني. دا ډول میرمنې د خپل خاوند سره یو ضد وي یا هم ضدي وي، یعنې تل هغوی ته لاس په نامه نه وي ولاړې. د دوی انکار توب دا ګټه لري چې کله کله د خپل خاوند سره اتفاق وکړي په یو څه، نو بیا یې خاوند سخت خوشحاله کېږي. څلورم، قد په ښځیناو کې قد تر هغه ډېر مهم دی چې فکر یې کېږي. د اوږد پښو لرونکي یا د اوږدو پښو لرونکي او لوړ قد میرمن د شپې په خپل خاوند هغه څه تجربه کوي چې ټول ژوند یې ورباندې خوښیږي او خوږ وي. نو دغه 4 چیزونه د میرمنې په بدن کې دي چې تر ټولو مهم دي او باید هغه څوک چې میرمن کوي د ځان سره یې باید متفاوته وي. یعنې که دی لوړوکی وي نو ښځه باید حتما د ده څخه یو څه لوړه وي. نو هر ټیم که تاسو د ځان لپاره انتخاب کوئ، داسې انتخاب وکړئ چې تل تاسو در په شا نه وي. باید تاسو هم ورپشا یاستئ او تا هم درپشا یي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.